السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو شاګردانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاستئ. په دې هیله چې درسونه مو په ښه توګه زده کړي وي او په خپله مو هم کار کړی په هغه تېرو درسونو باندې او له ځانه مو جملې جوړې کړې وي. ګرانو شاګردانو، که تاسو لا تر اوسه پورې زموږ چینل ته نوي راغلي یاستئ او یا مو زموږ چینل لا تر اوسه پورې سبسکرايب کړی نه وي، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرايب کړئ او په اړتیا هم سره کلیک وکړئ تر څو زموږ هره ویډیو چې اپلوډ کیږي لومړی تر تاسو در ورسیږي. ښه ګران شاګردانو، راځو نور وخت مو نه ضایع کوم، په درس پیل کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ګران شاګردانو، نن اتلسم لوست ده او که تاسو سره کتابونه نه وي، کتاب صفحه دغه ده، د دوهمه صفحه ده. تاسو کولی شئ له دې صفحې څخه ګټه واخلئ. ښه ګرانو شاګردانو، بیا هم آیټم نهمه برخه ده. ګرانو شاګردانو، تاسو په دې درس کې وویل چې موږ چې خبرې وکړې په دې درس کې په is it کې مو خبرې وکړې. is it آیا دلته ماتې یو شی لیکل، دا جمله به سوالیه کېده. آیا دغه ده ماتې یو شی لیکل. نن ګران شاګردانو په دې کې خبرې کېږي په is this کې خبرې کېږي. is this آیا دغه ده. نن هم ګران شاګردانو په دغه کې خبرې کېږي، خو دې درسو کې ګران شاګردانو تاسو ویلی و چې د this معنا څه شی وه، دغه، او د it معنا هم دغه وه. خو it معنا کې په تېر درس کې تاسو ته وویل چې it د څه لپاره دغه یو شی معلومول. مثال یو شی به معلوم کړو چې دغه ده، هغه شي ته به اشاره کوله خاصتا. دا مثال this یو شی معلوم ده، نږدې هم ده، معلوم نه ده خو نږدې ده. مخکې تاسو وویل چې this is a knife، تېر درسونو کې تاسو وویل چې دغه ده یو چاقو. یو شی به ورته نږدې وپېژندل به یې، هغه ته به اشاره وکړه چې this is a knife، اشاره به ورته کوله. خو نن هم شي ته اشاره کوي خو په پوښتنې سره چې آیا دغه ده دا یو شی. نو نن په دغه کې دا څرنګه کېږي، پوښتنې کېږي. مخکې به تاسو this is دغه ده. نن ګران شاګردانو بیا هم is سره جملې سرته راځي او دا جمله څرنګه کوي په سوالیه بدلوي. آیا دغه ده، که دا is جملې سرته راشي کومکي فعل، بیا آیا دغه ده، بیا هم اشاره ده خو پوښتنې سره. اول مثال ګران شاګردانو تاسو ته راخیستی ده. is this a school؟ آیا دغه ده یو مکتب. دغه نفر لنډ ورته ولاړ ده، اشاره ورته کوي چې آیا دغه ده یو مکتب. نو پوښتنه یې دلته څرنګه کړه، پوښتنه یې جوړه کړه. نو جواب ورته څرنګه ده، مثبت ده. پېژني یې خو چې پوښتنه کوي، جواب ورته مثبت ده چې yes هو it is a school. هو دغه ده مکتب. ګران شاګردانو ته داسې نه ده استعمال کړی چې this is a school، دغه ده یو مکتب. دلته اتل شی ورته معلوم کړی ده چې هو دغه ده، یعنې it ورته استعمال کړی ده په دې معنا چې it استعمال شوی ده، یعنې he she هم نه ده استعمال کړی. که he she استعمال کړی و دا بیا چې و، لا به نارینه و یا به ښځینه و. خو دلته it استعمال کړی، دا it څخه دا څرګندېږي چې دا نوم چې ده دا شی ده، مکتب یو شی ده. دا دلته it ورته استعمال کړی چې yes هو it is a school، دغه ده یو مکتب شی ورته معلوم کړی ده. پوښتنه چې څه وي ده، اشاره ورته کړې ده.
دوه ملګري څنګ سره روان دي یو اشاره کړ چې دغه د یو مکتب مثال لیکان لغت چې راوځي ښه پېژني چې دغه د یو مکتب دلته ورته وایي یس هو دغه ده یو مکتب نو دلته په جواب چې ورکو په ایټ ایز باندې ورکو دا چې ګران شاګردانو دوه مثال یې رااخیستی ده is this a is this a classroom آیا دغه دا وایي یو صنف classroom ګران شاګردان چې ته وایي صنف ته ګران شاګردان چې وایي کلاس صنف ته وایي classroom یعنې کوټې ته چې وایي د کوټې ته مکتب ته نه وایي صنف ته چې وایي classroom روم خپله کوټې ته وایي classroom صنف ته وایي نو جواب ګران شاګردان څرنګه ده مثبت ته ورته yes ho and it is جواب بي ته ګران شاګردان چې ورکوي په it باندې ورکوي it is a classroom هو دغه دا یو مکتب دریم مثال یې ګران شاګردان تاسو ته رااخیستی ده is this a street is this a street آیا دغه دی یوه کوڅه ګران شاګردانو یو روډ ده او یو کوڅه ده روډ ګران شاګردانو هغه سړک ته وایي او یو کوڅې ته وایي کوڅه چې هم د هغه د روډ یوه برخه یې خدای تاسو پېژنئ کوڅه نو دغه سټریټ ګران شاګردان چې ته وایي کوڅه یعنې وړوکۍ لارې آیا دغه دا یوه کوڅه هلک پوښتنه کوي مثال د سړک په سر ولاړ دی نو پوښتنه کوي چې آیا دغه دا یوه کوڅه وړوکۍ لاره ده نو دلته جواب کې ورته وایي چې هو دغه ده yes it is it is دا څه معنی چې شی ورته معلوم کوم it is a street STREET ګران شاګردان څه معنی کوڅې ته وایي او هو دغه ده یوه کوڅه دغسې ګران شاګردان که تاسې دغسې بل چا پوښتنه وکړه مثال یو شی ورته دلته لنډ او تا پېژندله هغې اشاره ورته وکړه چې دغه ده مثال یو بل شی ورته is this a book دغه دا یو کتاب هغه اشاره ورته وکړه نو او هغه په حقیقت کې هم کتاب نو تا به جواب هم ورته مثبت دي چې هو یس تا به جواب ورته نو نه یي چې دلته نو ورته ولیکئ چې نو جواب دې ورته مثبت دي چې یس هو it is ارتبل ته داسې نه ورته استعمالوي چې this is بیا ته هم اشاره ورته وکړې ته باید معلومات ورکوې هغه ته ارتبل ته it ورته استعمالوي چې it is a مثال it ورته استعمال چې it is a book دغه دا یو کتاب دلته ده هم معلومات ورکړي چې it is a street دغه هو دغه دا یوه کوڅه دغسې څلورم مثال یې رااخیستی ده is this a telephone آیا دغه ده یو تلیفون اشاره یې ورته کړې ده په پوښتنې سره چې آیا دغه ده یو تلیفون نو دغه د بل هلک هم ورته وایي چې yes هو it is a
ټلیفون هو دغه ده یو ټلیفون معلومات یې ورکړو. ښه نو ګرانو شاګردانو دغه مثالونه ستاسو ته راخیستي وو. ښه ګرانو شاګردانو تاسو اوس خپلو کتابو ته پام وکړئ او دا لاندې جدول ته وګورئ کې لیکلي دي په سر کې پورته ریډ الاوډ څه معنا په لوړ اواز ویل ډبل او دلته لیکلي همدغه څرنګه په لوړ اواز ویل. اول مثال یې تاسو پام ورته وکړئ چې ته لیکلی ده روم ګرانو شاګردانو چې ته وایي کوټې ته وایي. پورته درس کې تاسو ویل کلاس روم هغه سیم ته ویل او دا روم ته نه کوټې ته وایي. او سپون ګرانو شاګردانو چې ته وایي تاسو په شکل کې هم وینئ. سپون ګرانو شاګردانو کاچوغې ته وایي. او بوک تاسو خپله پوهېږئ چې دا چیش ته وایي کتاب ته وایي. او سکول هم پوهېږئ سکول مکتب ته وایي. او فوټ ګرانو شاګردانو چې ته وایي پښې ته وایي. ښه دا و ګرانو شاګردانو ستاسو د نن ورځې درس دې هیله چې یو څه مو ترې زده کړي وي او که کومه پوښتنه لرئ نو موږ ته یې په کمنټ کې ولیکئ. انشاءالله موږ وکړو ستاسو پوښتنې ته زر تر زره ځواب درکړو. نو تر بل درسه مو عالی عمل شه ښې چارې ولرئ.